بسم الله الرحمن الرحیم. سیمه د افغانستان په وضعیت باندې هم فوق العاده اغیز او هم ډیر زیات تړاو لري. د سیمې هیوادونه وخت ناوخت د موجوده ګواښونو او فرصتونو دپاره تر ټولو ښه ادرسونه بللی شو. اوس مهال چې پاکستان څو اړخیزه لوبه کوي تر څو د افغانستان په لا ځپلو کې برلاسی شي، هغه کله کله ځینې سیمه ییزو مسایلو او نړیوالو مسایلو ته هم لاس اچوي، لکه د ایران خواته هم تمایل کوي، عین وخت کې له امریکایانو اسرائیل سره هم لاسی دی. په عین وخت کې کوښښ کوي چې سیمې هیوادونه لکه چین هغه هم یو څه نسبتا راضي وساتي. ولې واقعیت د قضیې که افغانان یو سیاسي ظرافت نه کار واخلي او وتوانیږي چې په واقعي معنا په نړیوال او سیمه ییز سټیج کې د پاکستان پر وړاندې او یا بل هر موجوده ګواښ پر وړاندې یو معقول دریځ ولري، نو هغه به دا وي چې هر هغه ګواښ چې د پاکستان په چوکاټ او پوښ کې تعریف کیدی شي هغه سیمې ته ګواښ دی. هغه ادعا چې افغانان یا نور د سیمې ځینې هیوادونه پر پاکستان لري، هغه ادعا یوازې د افغانستان د ناامنۍ نه ده، هغه د سیمې دپاره د ګواښ دی. مثلا مستند موارد موجود دي چې داعش خراسان په پاکستان کې دی او پاکستان یې پالي. اوس که دغه کارت افغانان استفاده کړي نو د سیمې ټول هیوادونه باید پر دې مطمئنه کړی شي، قناعت ورکړل شي چې پاکستان د هغه ترهګرۍ کوربه او پالونکی دی چې سیمې ته اور راوړي. او اوس که پاکستان خپله ادعا کوي نو نهایتا هغوی به غټترینه ادعا دا وي چې ګواکې هغه به تر ډېره بریده پورې غیر مستند او کاذبه وي چې ګواکې ټي ټي پي هلته دی. اوس د ټي ټي پي ګواک یوازې د پاکستان موجوده رژیم ته یو ګواښ کیدلی سي، هغه د سیمې دپاره پر یو تعریف سوي ګواښ نه دی بدل شوی او نه هم د هغوی په لایحې عمل کې داسې کوم څه لیدل شوي یا ترسره شوي دي. اوس تیره ورځ کابل هم د منځنۍ اسیا د ګڼو هیوادونو د یوې ګډې ناستې کوربه وه چې هلته پر فرصتونو اقتصادي او امنیتي مسایلو باندې بحث وشو. مهمه مسله دا ده چې له مسکو رانیولې بیا تر چین او بیا تر منځنۍ اسیا او بیا تر ایرانه پورې دا هیوادونه د افغانستان اوسني حالت دپاره څه ډول یو تعریف لري. دوی افغانستان یو ګواښ بولي که یو ښه فرصت او ملګری. مهمه مسله هم همدا ده چې د سیمې هیوادونه څومره کولی شي د هغه لوبو پر وړاندې د افغانستان ملتیا وکړي کوم چې په بل ځای کې ډیزاین شوي دي او پاکستان یې مجري دی. سلام، وخت مو په خیر. د رڼا خپرونه زه میرویس سانکزی ته وړاندې کوم. دوه محترم میلمانه را سره په دې خپرونه کې ګډون لري او په همدې موضوع به را سره بحث وکړي. له مسکو څخه لیکوال او شنونکی ښاغلی شیر حسن او همدارنګه بیا هم له مسکو څخه د افغانستان د درېیمې کرښې د حرکت مشر ښاغلی یحیی چاوش. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم او پیل له حسن صاحب څخه کوم. حسن صاحب، له مسکو بیا تر ایرانه د منځنۍ اسیا او د چین په ګډون باندې دا ټول هیوادونه په اوس مهال کې د فرصت او ګواښ په باب یې تعریف څه دی؟ افغانستان دوی ته څه ډول بریښي؟ مننه استاد رضا صاحب، تاسو ته قدرمن چاوش صاحب ته او تاسو د ښه پروګرام د درانه پروګرام ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته ښې چارې او ښه ورځ غواړم. بالکل همداسې ده چې د منځنۍ اسیا هیوادونه د افغانستان ګاونډي هیوادونه او د افغانستان سره په یو تړاو باندې تړلي هیوادونه چې په سیمه کې د خپلو امنیتي، اقتصادي او سیاسي روابطو په وسعت په فکر کې دي او په دې تلاش کې دي. افغانستان د اوس وخت لپاره ځان ته ګواښ نه بولي. له دې کبله د دوی اړیکې هم اقتصادي او هم سیاسي راشه درشه د کابل سره، لکه څنګه چې تاسو هم وویل او موږ شاهدان وي، پرون په کابل کې د دوی د بهرنیو چارو د وزیرانو د مرستیالانو په سطحه باندې ناسته موجوده او په ټولو هغو مسایلو باندې بحث وکړي چې هغه د افغانستان په رابطه د دوی په بهرنۍ پالیسۍ کې ځای لري، هغه که د امنیت په چارو کې دي او هغه که د اقتصاد او یا د سیاسي وسعت په چارو کې دي. له بده مرغه په دغسې یو حالت کې د دغو هیوادونو د بهرنیو چارو استازي په ډیر وضاحت دا خبره نه کوي چې د دوی ډار چې د امنیت په ساحه کې موجود دی هغه کاملا محوه شوی دی د افغانستان په جغرافیه کې یا نه. او بله خبره دا ده چې دوی کلونه هغه د ترهګرۍ هغه ډار چې دوی په شکل د اشکالو په افغانستان تاوانوي، دغه ادرس پاکستان دی. له بده مرغه
د سیمې د هیوادونو او په ځانګړي ډول د بهرنیو چارو د چارواکو ذهنیت لا تر اوسه پورې د هغه زمانې ذهنیت دی چې امریکایان د تروریزم په وړاندې د جنگ په نامه افغانستان ته راغلي وو او دوی نړیوالو ته هم خپلو هیوادوالو ته هم او د سیمې هیوادونو ته هم طالبان د دغسې یو ګواښ په نامه معرفي کړي وو چې د دوی رابطه د داعش سره هم ده، د القاعدې سره هم ده، د دوی رابطه د وروسته کې بیا د داعش سره هم ده او ټول هغه نړیوال تروریستان چې نومونه یې واضح دي چې د دوی رابطه ورسره شته ده، مګر دغه ذهنیت کې په دغه اجنډا کې د پاکستان نوم هیڅکله هم نه یاد کړی او لا تر اوسه پورې د غربیانو په اظهاراتو او څرګندونو کې دغه نوم نه دی رامنځته شوی، را میدان ته شوی، نه دی شامل شوی او د سیمې هیوادونه په ځانګړي ډول د منځنۍ اسیا هیوادونه چې پرون په افغانستان کې د بهرنیو چارو مسؤلینو ناسته درلودله، لا تر اوسه پورې دغه خبره په وضاحت ونه کړله چې هغه څه چې دوی ته ډار لري هغه د طالبانو ادرس نه دی یا د افغانستان جغرافیه نه ده، بلکې دا پاکستان دی او په وضاحت باندې دوی باید د دغسې ناامنۍ او یا د دغسې ګواښونو د مخنیوي لپاره مرحله عادي نه ده که نه، هم فرصتونه هم ګواښونه هغه تر ټولو حساس او باریکې نقطې کې واقع شوي دي. اوس ولې باید دوی لا هم احتیاط وکړي په دې باب باندې چې څوک ګواښ دی او څوک ګواښ نه دی او دا خبره په وضاحت ونه کړي؟ دغه یو شاید مضر احتیاط د څه له وجې نه؟ استانسي صاحب ګورئ تر دې ډېره بدتره، تر ډېره حاده او د ډېر لوی ناورین په یو ساحه کې له تېرو 2 کلونو رانیولې تاسې وینئ چې په غزه کې د اسرائیلو د پرله پسې جنگي او نظامی عملیاتو، بمباریو، راکټ ویشتنو، ټانک ویشتنو او نورو زمینی عملیاتو په نتیجه کې د 15,000 شاوخوا خلک مړه شو او د هماغه جنگ په ادامه کې اسرائیل او امریکا په ایران باندې دغسې وحشیانه اما تیری وکړ چې ټوله نړۍ ورته ګوته په لاس ده، په غاښ ده. تاسې وینئ چې روسیه او چین یوازې د یو ډېر عادي ډیپلوماتیک غندنې په ترڅ کې دا خبره وغندله او په دې باب باندې د هغو اوښکو تویول چې په اصطلاح نړیوال منتظر دي چې روسیه او چین خو د یو ډېرو لویو ابرقدرتونو په صفت باندې د دغه ناورین مخه ونیسي د امنیت د شورا د لارې نه او یا د نورو میکانیزمونو او یا هغو ادرسونو له لارې نه چې دوی کولی شي خپل اظهار نظر وکړي. نو په افغانستان کې د پاکستان سره د افغانستان شخړه د دغسې لوی ناورین په وړاندې باندې ډېره عادي ګڼل کېږي او له دې کبله لا تر اوسه د منځنۍ اسیا هېوادونه هم چوپ دي. دا یوه خبره. دومه خبره دا ده چې د ډیپلوماسۍ هغه ډېر فعال میکانیزم چې که په مکر، که په چل او په ول دی او که په شیطانت دی او که په دوه مخۍ ده، خو د ډیپلوماسۍ هغه میکانیزم چې پاکستانیانو په کار اچولی دی لا تر اوسه پورې افغانان له بده مرغه په دغه لاره کې پاتې دي او ډیپلوماسي یوازې دا نه ده چې موږ ووایو چې موږ د شریعت پر احکامو باندې ټینګار کوو او دا زموږ لاره ده، که تاسې غواړئ او که نه غواړئ موږ 1 ملي متر هم تاسې ته نه درتېرېږو. هر هغه څه چې په نړیوال ډګر کې د افغانستان د انزوا باعث شوي دي ډېرې اسانه نقطې دي چې وکولی شو موږ یې د منځه ویسو. حتماً پر دې باندې غږېږو حسن صاحب چې سیمه دومره چمتو ده، ذهنیت یې دومره جوړ دی، نو بیا موږ څه مشکل لرو چې سیمه
واقعي معنا په خپله خوا نشو درولی، حداقل په داسې کړکېچونو کې لکه اوس چې پاکستان سره لرو. مننه کور ودان، بیا هم تاسو را گرزو. آقای چاوش، بحث اساسی در مورد این است که وقتی منطقه به شمول کشورهای بزرگ منطقه باورمند شده که افغانستان دیگه یک تهدید بالفعل برای از لحاظ تروریسم برای منطقه نیست و این پاکستان است که حامی گروهایی است که عملا داره مبدل میشه به یک تهدید بزرگ برای منطقه. پس عیب کار در کجا هست که هنوز هم منطقه در قبال پاکستان سیاست‌های واضح خودش نداره و پاکستان هنوز هم تلاش داره که طور دیپلماسی اجرا بکنه که گویا میانجی منطقه هم هست و با منطقه هم حسن نیت داره، ولی عامل یا عملی کننده پروژه هایی که بعضی ها ادعا میکنه پروژه های غربی هم در منطقه است، اونا میتونه دبل گیم بکنن، ولی ما نمیتونیم که از این فرصت موجود استفاده بکنیم. عیب کار در کجاست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما جناب استانکزی صاحب عزیز، سلام به جناب دکتر صاحب شیرحسن و همه بیننده های شما. خب سر عیب کار صحبت کردین. عیب وجود داره، واقعا عیب وجود داره. یک عیب در کجاست؟ این باید جستجو کنین. عیب کلی است که از نگاه سیاسی، از نگاه دیپلماسی، از نگاه وضعیت فعلی منطقه، از نگاه شرایط بعد از جمهوریت، اینا همه را اگر به سر هم نزدیک کنین میبینین که عیب کار در خود مسئله است که مداخل ایالات متحده آمریکا و غرب در این منطقه است. مداخل به این معنی که بعد از فرار آقای اشرف غنی و اپارات دولتی از او و گروهایی که معمولا در جنگ‌های طولانی در افغانستان دخیل بودند، ایالات متحده آمریکا اعلان کرد که بدون اجازه ما هیچ کشوری حق نداره افغانستان به رسمیت بشناسه. اگر به رسمیت بشناسه مورد تعزیرات ایالات متحده آمریکا قرار میگیره. میایم به کشورهای آسیای میانه. کشورهای آسیای میانه به شمول تاجیکستان، قرقیزستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، اینا روابط بسیار نزدیکی دوستانه خوبی با ایالات متحده آمریکا دارن از یک طرف، و از دیگه طرف میخوان که روسیه را از خود همیشه راضی و خوش نگاه دارن، چون در نزدیکی ازیاست، در پهلوی ازیاست و از روسیه استفاده کنن و ضرورت هم دارن. چیزی که مانع شده برای مشکل ساز شده برای افغانستان این است که در پشت سر دشمن واقعی افغانستان ایالات متحده آمریکا و انگلیس و غرب است. اینها گرچه همیشه نمیتونین بگین که بعضیای بسیار مدرن و شفاف و خوب داره پاکستان، واقعا سیاست های فریبکارانه دورویی را در منطقه پیش میبره. میبینید از یک طرف خود با ایران دوست وانمود میکنه و از دیگه طرف پایگاه های ایالات متحده آمریکا در خود پاکستان است و این در دشمنی واضح با ایران قرار داره. و از جانب دیگه کشتی های نفتکش برای ایالات متحده آمریکا از تنگه هرمز خوشخدمتی میکنه و پیش ایران عذرزاری میکنه که یار به ضرورت دارم این گپا. خب اینا همه مسائلی است که مشکل ساز شده برای ما، برای افغانستان. روابط نزدیکی که غرب و ایالات متحده آمریکا با این نقطه سرطانی به نام پاکستان در منطقه داره که ایران میتونن از اسرائیل هم خطرناک برای منطقه بگن و برای افغانستان بگن و برای تعریف واضح آقای چابش. آیا منطقه از رشد یک تهدید تروریستی که مثلا داعش خراسان آیا نگران هست؟ اگر بگوییم بله نگران هست، پس تمام موارد، شواهد و موارد مستند ایران نشان میده که کی در منطقه حامی داعش خراسان است. سوال برانگیز است که چرا هنوز هم منطقه حداقل حساسیت سیاسی نشان نداده در این قبال. این برای ایالات متحده آمریکا واضح و روشن است که داعش خراسان و دیگر گروه‌های تروریستی در پاکستان موقعیت داره. مشکلی است که خود تروریسم ساخته کشورهای غربی و ایالات متحده آمریکا است. اینا از تروریسم پس منطقه چرا آرام است؟ منطقه چرا حساس نیست در موردش؟
منطقه میترسه، از ایالات متحده آمریکا میترسه، واضح نمیگن. همیشه علاقمند هستند و ضرورت دارن که از وضعیتی که در افغانستان بعد از 47 سال ایجاد شده در اینجا امنیت است. تمام مسائل امنیت افغانستان سر رشد منطقه تاثیر کرده. منطقه علاقمند است که راه ترانزیتی از طریق افغانستان با هم کشورها واز شوه یا استفاده کنند به تجارت، و همیشه کشورهای منطقه زمینه از این مساعد ساختند تا روابط نزدیک با افغانستان داشته باشند، بخصوص کشورهای آسیای میانه، ایران، چین، هندوستان. اینا علاقمند از این هستند، ولی فشارهایی که از طرف ایالات متحده آمریکا وجود داره، تمام پروژه های بزرگی که باید روی دست گرفته میشد و روی دست گرفته شه، یا با حالت تعویق است، یا با حالت کندی است، یا بسیار با حالت رکود قرار داره. اینی مشکل ساز شده این موضوع هم برای افغانستان، تا که این مسئله موضوع شرایط فعلی ایجاد شد بین ایران و ایالات متحده آمریکا. ما باید از این مخمسه‌ای که برای ازیا ایجاد شده، افغانستان باید حد اعظمی استفاده خود بکنه. حد اعظمی استفاده خود برای رشد وسایل دفاعی خود، برای فکر کردن و مسائل اقتصادی خود، روابط سیاسی، تحکیم روابط سیاسی با کشورهای منطقه. امروز کشورهای منطقه و کشورهای آسیای میانه از طرف افغانستان خاطر جمع هستند، دل جمع هستند، ولی به ظاهر تشویش‌های خود از تروریسم و از گروه‌های تروریستی همیشه گاه بیگاه اینا ابراز می‌دارن، ابراز می‌کنن. این هم در بعضی جهات می‌بینیم یا جنبه تاکتیکی داره یا جنبه فرمایشی داره. امروز بهترین شرایط برای افغانستان دست داده. از این شرایط در طول قرن گذشته، یک قرن که تیر شد، برای افغانستان یک چنین شرایط مساعد نشده بود که پاکستان دشمن اصلی افغانستان از درون خود در حال فروپاشی باشه، از درون خود در حال از بین رفتن و تجزیه و اضمحلال باشه. امروز خلقای بلوچ و پشتون امروز در حال آزاد کردن خود هستند. بس TTP میبینیم پیروزی های بسیار چشمگیری به دست میاره. جنبش بلوچ ها میبینیم موفقیت های بزرگ، شهرهای خرد و کوچک یک پی دیگر تسخیر میکنه و ضربات کوبنده بر نیروهای تروریستی پاکستان، بر جنایتکارایی که بیشتر از نزدیک به 50 سال در داخل افغانستان جنایت کردن، امروز جنایت دامنگیر از آن شده و اونا از این نجات یافته نمیتونن. امروز پاکستان دامنگیره، او سرطان است که سرطان موجب مرگ پاکستان حتمی باید بشه و این بهترین شرایط است برای افغانستان، برای تثبیت کردن خود افغانستان در منطقه. تشکر چاوش صاحب. بازم به شما برمیگردیم. ښاغلی حسن، د ایران د جګړې عجیب او غریبه مرحله او این وخت کې په سیمه کې نور حالات دا د افغانستان پر وضعیت څومره تاثیر درلودلی شي؟ ځکه موږ هم آرامه نه یو پاتې شوي او عملا د پاکستان سره په داسې یو کړکېچ کې دننه شوي چې پاکستان یرغل یې عامل دی. اوس پوښتنه دا ده چې د ایران جګړه، د امریکایانو لیوالتیا سیمې ته، دغه رنګه د سیمې د هیوادونو حساسیت، دا ټول مسایل به د افغانستان پر وضعیت کوم ډول اغیز ولري او کوم لوري ته به یې بوځي؟ ستانه صاحب دا مسایل سره تړلي دي. هر هغه څه چې د پاکستان په فعالېدو پورې، د افغانستان په جغرافیه کې او د افغانستان په وړاندې د پاکستان په فعالېدو پورې اړه لري، او هر هغه څه چې په نږدې ختیځ کې د اسرائیل په فعالیت پورې اړه لري، اول په فلسطین کې او وروسته بیا په ایران کې. او د دې خبرې چترۍ اصلا د امریکا په لاس کې ده. دا ټول سره تړلي مسایل ځکه دي چې په نړۍ کې جنگ اوس په منابعو باندې جنگ دی او منابع اکثرا په همدغه دوو سیمو کې پرتې دي. هغه د خلیج سیمه ده او هغه د منځنۍ اسیا هیوادونه دي، د روسیې په شمول او د قزاقستان او د سایبریا په شمول. خبره دا ده چې له ډېره پخوا امریکا هم دې ته متوجه ده چې
د اسیا جنوب به د اسیا له شمال سره او اسیا د منځنۍ اسیا سره د وصلېدو مخه ونیول شي. تاسو اوس متوجه یاستئ چې حتما چې افغانستان هغه وخت چې انګریزان په هند کې موجود وو او دلته د روسیې امپراتوري موجوده وه، وروسته د دې نه بیا شوروي اتحاد وو او پاکستان هم د غربیانو په لاس کې په یو شکل باندې د دوستۍ په هغه میدان کې ودرېده. افغانستان همیشه د دوو جغرافیوي سیمو ترمنځ د بوفر زون په نامه باندې پاتې کړی وو او افغانستان داسې وو چې د افغانستان د لارې نه تېرېدل د منځنۍ اسیا څخه جنوبي اسیا ته او د جنوبي اسیا څخه مرکزي اسیا ته تېرېدل سخت کړي وو. دا انتخاب په رښتیا هم د افغانانو نه وو او روسیې او د منځنۍ اسیا هیوادونو به بالکل غوښتلی چې په ډېره اسانۍ د افغانستان د لارې نه جنوبي اسیا ته لار پیدا کړي، خپل د سون توکي او یا نور هغه خام مواد چې جنوبي اسیا دې ته ضرورت لري دا جنوبي اسیا ته ولېږدوي او د جنوبي اسیا هغه تولیدات چې د چین په نسبت باندې ډېر ارزانه دي او هغه وخت یې کیفیت هم ښه منځنۍ اسیا ته لار پیدا کړي. مګر دا کار ونه شو. کله چې بیا د افغانستان څخه د نورو بهرنیانو لاس خلاص شو، اوږده کلونه چې شوروي اتحاد په اتیاومه لسیزه کې په افغانستان کې دغسې د چارو واک درلوده چې تقریبا دا منطقه د افغانستان جغرافیه د دوی په واک کې وه، وروسته بیا 20 کاله یا 30 کاله د امریکایانو په واک کې وه. نو دا تېرېدل مشکل وو. وروسته له دې چې کله طالبان راغلل، د منځنۍ اسیا هیوادونو هم او د جنوبي اسیا هیوادونو هم دې ته امید پیدا کړ چې دا تګ راتګ دې اسانه شي او د دې لپاره به ګویا زمینه مساعده شي. له بده مرغه د پاکستان دریځ چې وخت په وخت د هغو ترانزیتي لارو د بندولو لپاره د خپل سیاست په کار اچولی دی، دوه مخي ښکاره کړې ده. د ټاپي د پروژې د مخنیوي لپاره یې هغه د کار وکړ، د کاسا زر پروژې د انتقال لپاره د مخنیوي کړی دی. هغه مناسبات چې د افغانستان سره لري په خرابو مناسباتو کې د انرژۍ د انتقال او یا د ترانس افغان ریل خط د تېرېدلو امکانات له منځه دي. له دې کبله دا د هغې نړیوالې پروژې یوه برخه ده چې امریکا نه غواړي د سیمې هیوادونه داسې همکاري سره ولري چې د افغانستان د لارې نه روسیه او د منځنۍ اسیا هیوادونه جنوبي اسیا ته لار پیدا کړي. حسن صاحب، موږ لکه تاسو اشاره وکړله حتی په ډېرو بې ثبات حالتونو کې هم د افغانستان دغه فطري سیاست دا و چې توازن د اړیکو ته لږ لیوالتیا ډېره لري. دا اوس حتی طالبان هم داسې ښیي چې کوښښ کوي توازن د اړیکو وساتي. حتی په جمهوریت کې چې غرب عملا هلته حضور درلوده، نظامي او سیاسي حضور، ولې بیا هم د جمهوریت کوښښ هم دا و چې که وتوانیږي په یو نسبي ډول باندې هم د اړیکو د توازن تمثیل وشي کړی. اوس طالبانو د امریکانو سره اړیکې نږدې راپاللې، ولې هممهاله کوښښ کړ چې مسکو ته هم هر څه څرګند ووایي او چین دې ته هم تقرب زیات کړي. موږ ولې پاتې راغلو یا پاتې راځو؟ ولې دغه فرصتونه ګټه نه پورته کوو؟ ستانزی صاحب، یوه ډېره مهمه خبره چې زموږ په عامو خلکو کې رواج ده هغه دا ده چې وایي د غریب ملا اذان څوک نه اوري. طالبان هغه غریبو ملایانو ته پاتې کېږي چې اذان یې څوک ځکه نه اوري چې هغه په نړیواله ټولنه کې د ځان د مناسب ځای د پیدا کولو څخه ځان په خپله محروم کړی دی. یعنی هغه کار چې هغه په نړیوالو ټولنه کې د یو مستقل هیواد د حیثیت په سټیج ته د جګولو لپاره په کار دی، طالبانو له بده مرغه دغه خبرې ته پاملرنه کړې نه ده او په ډېره عادي او ساده لوحانه او څه ورته وایي هغه سبکسرانه ډول باندې فکر کوي چې امریکا هم، روسیه هم، چین هم، هند هم او ټول نړیوال باید د دوی د شریعت قوانین ومني. دغه د شریعت د قوانینو د نړیوال کېدلو لپاره د دوی دغه ټینګار نړیوال د یو ډول حیرانتیا سره مخامخ کړي دي چې د ملګرو ملتونو په قانون کې یا د ملګرو ملتونو په منشور کې درج شوې خبره چې هغه د انسانانو د زده کړو خبره ده،
دا اوس موږ په شریعت باندې څنګه بدلو؟ نو یا نور دغه قوانین د موزیک بندول، یا مثلا د ملي مناسباتو لکه د نوروز بندول، یا مثلا د نورو دغه کارونه چې هغه د ولسونو په کلتور پورې اړه لري او دا د ملګرو ملتونو په منشور کې چې انسانان د دغه څه لپاره ازادي لري، انسانان د کار حق لري، انسانان د زده کړو حق لري، انسانان د سیاسي اظهار نظر حق لري او داسې نور، دغه خبره په شریعت باندې د ملګرو ملتونو قوانین او منشور نشي بدلیدلی. لدې کبله لبد مرغه طالبانو ځان د غریب ملا په سطح کې محدود ساتلی دی او په داسې حال کې محدود ساتلی چې چانس لري. بالکل چانس لري. یعنی زه تاسو ته دا د زړه له کومې وایم، هغه سیاسي خوشبیني او بدبیني چې ځینې خلک د طالبانو سره لري، زما په شمول ولې نه څوک به لري، ولې د هغه څه په باب باندې چې طالبان په ټول افغانستان باندې یو شان واک لري، دا د زه فکر کوم چې حتی د امیر عبدالرحمن خان د زمانې څخه را دې خواته هیڅ حکومت حتی ظاهرشاه نه درلودل. د ظاهرشاه په وخت کې زه ډېر کوچنی وم، زموږ په سیمو کې غرنیو سیمو کې به غله ګرځېدل، حکومت نشو کولی چې هغه ونیسي. مګر دا اوس زه د دې خبرې شاهد یم چې د طالبانو په حاکمیت کې په ډېرو لرې منطقو کې د حکومت ضد خلک، زه نه وایم عادي غله به وي، خو د حکومت ضد خلک نشي پټېدلی او طالبان هغوی ته لاسرسی لري. یعنی طالبان په ټول افغانستان باندې یو شان واک لري او دا یو شان واک د دې معنا لري چې طالبان کولی شي ټول هغه قوانین چې هغه دوی وغواړي تطبیق کړي، که د زده کړو په باره دغه کې دی، په حصه کې دی، که د سیاست په سطح کې دی، که د اقتصاد په سطح کې دی، که د فساد د مخنیوي په سطح کې، په ټول افغانستان کې یو شان تطبیق کړي. او همدا خبره د سیمې د هیوادونو لپاره یو لوی فاکتور دی چې د افغانستان د اوسني حاکمیت سره ښه اړیکې لري. مګر دغه ښې اړیکې له بده مرغه طالبان ته سمه استفاده نه کوي. د خپل زور نه، طالبان په خپل زور باندې خبر نه دي اصلا. که په خپل زور باندې خبر شي او دغه زور نه په استفاده باندې د افغانستان حیثیت په نړیوال ډګر کې خپل مناسب ځای ته ورسوي، زه باور لرم چې هم د منځنۍ اسیا هیوادونه او هم غربیان او هم شرقیان به دې ته مجبور شي چې د افغانستان او د پاکستان په کشاله کې د افغانستان طرف ونیسي او هغه رښتیا ووایي چې موږ تاسو په باندې باور لرو او پیو. او ډیره مننه. آقای چاوش، بستر منطقوی برای افغانستان خیلی مهیاست. یکی از مسائل و دلایلی که میتونی بستر بیشتر تعریف بکنه او است که تهدیدی که منطقه در مورد آن نگران بود یا حراس داشت، او تهدید در افغانستان برای فعلا دفع و رفع است و بیشتر به طرف پاکستان متوجه است او مسئله. در عین وقت افغانستان همواره، حتی من اشاره کردم قبلا در زمان جمهوریت هم با وجود حضور فیزیکی و حضور نظامی و سیاسی غربی ها باز هم تلاش داشت تا نشان دهد که ما یک سیاست بی‌طرفانه و متوازن میخواهیم با منطقه هم. با در نظر داشت از این فاکتورها، چقدر کار خانگی را که باید طالبان انجام میداد تا در مسائل مثل تقابل با پاکستان حداقل حمایت نسبی و سیاسی منطقه را با خود می داشت، حداقل در استیج حرف شنیده می شد، چه باید میکرد که نکرده؟ ببینین، بستر مناسب برای هر ملت، برای هر کشور، بهترین بستر مناسب زمانی است که در اون کشور امنیت باشه. زمانی که به افغانستان امنیت آمد، بستر مناسب برای رشد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی مساعد شد. با کمال تأسف که زیربنای اقتصادی افغانستان متلاشی بود. میاییم در بحث کوشش دولت گذشته که در همونطور که شما فرمودین که در رابطه به سیاست توازن و بالانس علاقه‌مند بود. من فکر میکنم زمانی که یک کشور در اشغال کشور دیگه باشه، که افغانستان 20 سال در اینجا مراکز نظامی ایالات متحده آمریکا بود و حتی دولت ها به فرمایش رئیس جمهور به فرمایش ایالات متحده آمریکا به انتخاب از او تعیین میشد، مردم رأی میدادن ولی به انتخاب از او تعیین میشد. ولی شرایط فعلی فرق میکنه. شرایط فعلی میبینیم که از روز اول هم
که امارت اسلامی و تحریک طالبان به قدرت رسیده، همین موضوع ضرورت بالانس در سیاست داخلی، بالانس در سیاست خارجی افغانستان همیشه میر تبلیغ کردم، همیشه گفتم و این جزی از اون اصول زرین حرکت ملی خط میانه و نهضت اعتدالیون افغانستان است که زمانی که در افغانستان بالانس به هم خورد، زمانی که سیاست بالانس در زمان بعد از ظاهرشاه به هم خورد، تمام نابسامانی ها، بی‌نظمی های سیاسی و اجتماعی و منطقوی به وجود آمد. امروز شرایطی آماده شده که میبینین منطقه فعلا بعد از نزدیک به 5 سال معتقد به این شده که افغانستان مرکز تروریسم نیست، افغانستان تشویق کننده تروریسم نیست، افغانستان دیسانت کننده تروریسم نیست، بلکه در گذشته هم مرکز تروریسم و تربیه تروریسم پاکستان بوده، تخته خیز تروریسم در منطقه پاکستان بوده و امروز تمویل کننده تروریسم در منطقه پاکستان است. یعنی دانه سرطانی است به تمام منطقه و این کشورها از این تشویش دارند. همین است که میبینین روابط خود نزدیکتر و نزدیکتر میکنن کشورهای آسیای میانه، هند، چین و ایران با افغانستان. سیاست های ایران به خصوص اگر در 40 سال گذشته ارزیابی کنید در قبال افغانستان خصمانه بوده، ولی حال میبینین که این روابط خصمانه به روابط دوستانه تبدیل شد. اما ایرانی بود که گروه هشتگانه را در داخل خود جای داد و افغانستان برباد و ویرانی در ویرانی از او سهم داشت، مثل پاکستان که گروه هفتگانه را ایجاد کرد. اینا همه موضوعاتی است که در شرایط فعلی میبینیم که شرایط چقدر تغییر کرده که کشورهای آسیای میانه امروز هند، چین به این معتقد شدند که افغانستان میتونه یک پارتنر بسیار سالم و خوبی برای ازیا باشه و افغانستان هم با وجود قدم‌های محتاطانه که در عرصه سیاسی برداشته و برمی‌داره، در عرصه دیپلماسی بسیار محتاطانه اینمی بالانس کوشش میکنه در نظر بگیره تا پایش به یک طرف نلغزه، به طرف یکی از ابرقدرت‌ها لغزیدن، به طرف یکی از ابرقدرت‌ها تشویش به وجود میاره، تشویش منطقوی به وجود میاره، تشویش به طرف دیگه مخالف و از ابرقدرت به وجود میاره و در شرایط فعلی بسیار ضرور است، نه در شرایط فعلی برای افغانستان که در این منطقه ژئوپلیتیک قرار داره، سیاست بالانس مانند آب و حیات است برای حفظ امنیت و آینده افغانستان. آقای چاوش دقیقاً، ولی با تمام از این کارهایی که شما توصیفش کردین کم مکس میکنیم روی نتیجه کار. چه به دست آوردیم در منطقه حداقل در 4 سال گذشته و در نهایتش در تقابلی که ما با پاکستان داشتیم، چیزی که من حیث یک دستاورد مثبت ما میتونیم او را تعریف بکنیم و چه هست؟ ما سیاست متوازن کردیم، طالبا بیشتر کوشش کردن منطقه را مطمئن بسازه، خب همه این کارا را کردن، منطقه هم که مطمئن شد، ولی در نهایتش هنوز هم حتی علاقمندی مسکو هم در حدی که ما توقع داریم در بعض قضایا نیست. نتیجه چی شد؟ نتیجه تمایل منطقه به افغانستان یا به حکومت طالبا چی شد؟ اولا که باید ما به ادامه صحبت ها خود باید بگم که با همه گپ‌های تعریف توصیف‌هایی که میکنین ما میبینیم خلاهای وجود داره، نواقص وجود داره، کمبودی‌های وجود داره. صدای مردم باید شنیده شه، خواستهای مردم باید شنیده شه، خواستهای اساسی مردم باید شنیده شه در شرایط فعلی و دولت اگر میخواید پشتیبانی عمیق مردم رو کسب کنه باید خود هماهنگ کنه با خواسته های جامعه ما یک جامعه اسلامی است، هیچ اختلافات با امارت اسلامی ندارن. ولی میاین در مسئله منطقه از ابتدای با آمدن امارت اسلامی هم تحریکات علیه دولت افغانستان شروع شد، تجاوزات شروع شد، مداخلات شروع شد. اینمی اگر این تجاوزات، مداخلات، تحریکات، تا حتی مداخلات نظامی، راکت پرانی ها، بمبارد کردن های ولایات همجوار با دیورند، خط فرضی و دیورند
از ابتدا شروع بود. مداخلات در امور داخلی شروع بود. اگر این گپا نمیشد بیشتر او فشارهای اجتماعی که فعلا هم از طرف دولت میبینه به سر مردم و بعضی اقشار اجتماعی هست، این گپا هم وجود نمی داشت و تشویش ها هم وجود نمی داشت. اعمال تروریستی که از طرف پاکستان در داخل افغانستان صورت گرفت و صورت میگیره از اون ابتدا شروع بود. از ابتدا شروع بود. انفجارات به وسیله داعش خراسان در نقاط مختلف افغانستان در سابق بیشتر میشد، در داخل شهر کابل صورت بگیرید که شکر الحمدلله امروز میبینیم بسیار محدود شده و تحت کنترل در آمده و نقاط نفوذی داعش خراسان و افغانستان فعلا در حالت مسدود شدن است. اینمی تجاوزات مداخلات خارجی هم اگر نمی بود زمینه پیدا میکرد دولت فعلی که بیشتر خود با مردم بازم نزدیک میکرد، بیشتر از نظریات مردم استفاده میکرد، بیشتر میشنید و اقدامات عملی بهتر صورت میگرفت. این دو عوامل داخلی و خارجی سبب از این شد که رشد اقتصادی، سیاسی و انکشاف منطقوی افغانستان به کندی پیش بره. ما شاهد پروژه‌های بزرگ با امکانات کمی که دولت در اختیار داشت و داره مردم شاهد از این چشم پوشی هیچ کس کرده نمیتونه، ولی توقعات بیشتری وجود داره. توقعات به این معنی که اگر در گذشته تمام عواید دولت شروع چپاول میشد، حالی که در اختیار دولت فعلی قرار داره بیشتر امتیازات باید به قشر محروم داده شه، زمینه کار بیشتر باید مساعد شه و از منابعی که امروز منابع طبیعی که امروز از منابع معدنی که امروز در اختیار دولت قرار داره یا بیشتر باید با رشد ساحوی ولایتی و ناحیوي باید استفاده عظیمی از این صورت بگیره. ډیره مننه چاوش صاحب، بیا هم که فرصت یو دقیقه لنډ وخت حسن صاحب ته ورکوو، بیا به تاسو یو دقیقه فرصت درکړو. حسن صاحب سیمې ته په دغه شرایطو کې چې دغه د ایران کړکېچ هم روان دی او موږ هم په یو ښه موقعیت کې نه یو، سیمې ته څه باید ورکړو او څه باید ترې واخلو؟ لنډه که راته ووایاست یو دقیقه کې. سیمې ته د سیمې سره موږ راکړه ورکول لرو، باید د یو سیال هیواد په صفت باندې هغه سټیج ته ورپورته شو چې سیمه په موږ باندې حساب وکړي. یوازې زموږ په امنیت باندې حساب کول دا زموږ هم غلطي ده چې موږ امنیت راوستلی دی او داسې امنیت مو راوستلی دی چې هره لحظه خرابېدلی شي. دا سبا ته که د خدای ناخواسته همدغه غټ هیوادونه دغسې یو څه په موږ باندې وکړي لکه په ایران چې وکړل، نه به امنیتي، نه به دا نظامي، نه به دا نظمي، نه به هغه څه چې دا موږ ورته تمه لرو. له دې په خاطر چې موږ له دغسې اژدهاو د دغسې ښامارانو له خولې څخه ځان وباسو. موږ باید د خپل ملک حیثیت په هغه نړیوال سټیج کې د سیالانو سطحې ته ورپورته کړو، او کله چې د سیالانو سطحو ته ورپورته کوو د هغه انزوا څخه ځان باید وساتو چې دا اوس ورسره مخ وي. د ټول امنیت سره، د ټولو لاسته راوړنو سره، د ټولو ښه والو سره چې موږ پرې پوهېږو. چاوېش صاحب وویل او زه یې تکرار نه غواړم ووایم، موږ منزوي یو. موږ په نړیوال سټیج کې هغه خپل ځای نه دی ترلاسه کړی، او دغه ځای که ترلاسه کوو باید نړیوال شرایط ومنو، باید نړیوال قوانین ومنو، او بیا په د سیمې په هیوادونو او د نړیوالو باندې غږ وکړو چې که تاسې زموږ نه امنیت غواړئ، که تاسې زموږ نه د بشر حقوق غواړئ، تاسې زموږ نه ستاسې د سرمایو حفاظت غواړئ، او که بل هغه ستونزه چې په نړیوال کور کې زموږ په وجود باندې په موږ پورې اړه لري موږ یې ترسره کوو. د امریکې څخه د شریعت د عملي کولو تمه نه لرو. شریعت به افغان عملي کوي، مګر د نړۍ قوانین د ملګرو ملتونو د منشور په شمول هغه شریعت نشي عملي کولی. زده کړه په شریعت کتابونو کې لټول او بیا په نړیوالو باندې د دې منل دا یوازې هغه اشتباه ده چې موږ یې د انزوا سره مخامخ کړي یو. د دې انزوا څخه ځان باید راوباسو. ډیره مننه آقای چاوش. یک دقیقه اخیر فرصت داریم. در نهایت پیشنهاد شما را یا راه حل شما را به خاطر از اینکه از فرصت‌های موجود در منطقه استفاده بیشتر صورت بگیرد با حفظ توازن که برای ما در این مقطع یک اصل بوده میتونه.
در شرایط فعلی ما و شما میبینید که این موقعیت خداداده که افغانستان داره، کشورهای منطقه، کشورهایی که ضرورت دارن که از طریق افغانستان به هم دیگر وصلشن، یک چانس عالی هم برای افغانستان است و یک شرایط مساعد شده که امروز میتونه که افغانستان بیشتر خود وصل بسازه با چین، با هندوستان، با کشورهای آسیای میانه و از روابط تجارتی ایران بیشتر استفاده کنه و افغانستان این سیاست فعلی که پیش میبره کوشش کنه که شرایط مساعد نشه که برگشت زمینه برگشت ایالات متحده آمریکا و غرب و نیروهای نظامی و پایگاه نظامی از به افغانستان مساعد بسازه. باز هم افغانستان به یک قرن دیگه عقب خواهد انداخت و این ضرورت به یک هماهنگی بین دولت و مردم داره که دولت کوشش کنه در شرایط فعلی روابط خود با مردم نزدیکتر بسازه. با مردم وقتی که ما میگیم اینجا سیاسیون است، اینجا بزرگا است، اینجا کسایی است، اشخاص با نفوذ است در مملکت، کسایی است که نه تنها در بخش درست است با علمای دین خود احترام دارین، ولی در اینجا ما علمای سیاسی داریم، علمای اجتماعی داریم، علما در بخشای علم و تکنیک و غیره داریم. باید یک شرایط مساعد شد که مردم خود سهیم بدانند در تمام امور ملی خود، در امور کشوری. این شرایط طلایی که فعلا از نگاه امنیت مساعد شده، این شرایط باید این چانس از دست ندن افغان‌ها، این چانس نباید از دست بدین. امروز در کمین است، در کمین نشستن دشمنای افغانستان. میبینین در لندن جلسه دایر میکنن، در پاکستان جلسه دایر میکنن، واسطه چی؟ واسطه جنگ، واسطه بدبختی. ډیره مننه کوم دواړه قدرمن مېلمنو څخه. د بحث موضوع مو سیمه ییز حالات او تحولات او اغیزې پر افغانستان د ایران قضیې رانیولې بیا د سیمې تر نور اندېښنو پورې په داسې حال کې چې افغانستان هیڅکله او خصوصا دا مهال د سیمې دپاره د هغه ګواښ پالونکی نه دی چې هغه د ټوله سیمه وګواښي، ولې په عین وخت کې پاکستان د همغسې یو ترهګریز ګواښ پالونکی دی چې هغه د ټول سیمې دپاره ګواښ دی. نو اوس کله چې افغانستان په تعریف کې د سیمې لپاره ګواښ نه دی بلکې د فرصتونو اقتصادي او سیاسي فرصتونو یو مرکز کېدلی سي، او پاکستان د دوه مخې سیاستونو سره بیا د شر او د سیمې لپاره د اور راوړلو یو ادرس ګڼل کېږي. هغه څه چې موږ یې د مسؤلیت په توګه باید ادا کړو تر څو سیمه ییزه معادله د ځان په ګټه راوڅرخو څه دي؟ په دې هکله مېلمنو بحث وکړ. تر بیا مو پاک الله عمل.